په یو ښکلي او شنه کلي کې یو کوچنی مکتب و چې د ونو او خټو کورونو ترمنځ موقعیت درلود. هر سهار به د ماشومانو د خندا او لوبو غږ د مکتب انګړ ته کاوه. په هغه مکتب کې یو پوه او مهربان استاد درس ورکاوه چې تل یې هڅه کوله خپلو شاګردانو ته نه یوازې د کتاب درس بلکې د ژوند درس هم وروښيي. یوه ورځ استاد ټولګي ته راغی او په موسکۍ ماشومانو ته وکتل. ماشومانو چې ولیدل استاد نن بیل حال او هوا لري په لیوالتیا ورته کړه. استاد ویل بچو نن غواړم له تاسو سره یو په زړه پورې لوبه وکړم. ټول شاګردان خوشحال شول او په شو کې ویل کومه لوبه استاد؟ استاد ویل سبا به خالي ستاسو یو پلاستیکي خلي ته له ځان سره راوړي. په هغه خلي ته کې د هغو کسانو په شمېر چې د بدمرغیو کې یو کچالو واچوي او مکتب ته راوړي. ماشومان لږ حیران شول خو لوبه ورته جالبه وه. هر یو په دې فکر کې شو چې سبا به څو کچالو راوړي. بله ورځ شاګردان له پلاستیکي خریتو سره مکتب ته راغله. د ځینو په خریته کې 2 کچالو، د ځینو په خریته کې 3 او د ځینو نورو په خریته کې ان تر 5 پورې کچالو. استاد خریتو ته وکتل او ویل ډېر ښه، اوس له نن څخه تر یوې اونۍ پورې هر ځای چې ځئ باید دا د کچالو خلي ته له ځان سره یوسئ. ماشومانو ویل یعنې تل به یې له ځان سره لرو؟ استاد ویل خو په کور کې، په لاره کې، په مکتب کې، هر ځای. لومړۍ ورځ ماشومانو ته ډېره سخته نه وه، خو لږ ورځې تېرې شوې او کچالوګان خرابېدل پیل کړل. له خریتو څخه بدبوی پورته کېده. څو ورځې وروسته شاګردانو شکایت پیل کړ. یوې ویل استاد زما کچالو ډېر بدبوی شوي دي. بل ویل زما خریته ډېره درنه ده، وړل یې راته سخت دي. هغو شاګردانو چې ډېر کچالوګانې لرل تر ټولو زیات ستړي شوي. هر ځای ته چې تله لاړ و چې خپله بدبویه خرید هم له ځان سره یوسي. په پای کې یوه اونۍ تېره شوه او د لوبې وروستۍ ورځ راورسېده. ماشومان ډېر خوشحال وو ځکه فکر یې کاوه چې بالاخره به له دې بدبویو او درنو خریتو خلاص شي. استاد له ماشومانو وپوښتل بچو کله چې تاسو یوه اونۍ دا کچالو له ځان سره ګرځول څه احساس مو کاوه؟ شاګردانو یو په بل پسې شکایتونه وکړل. یو ویل ډېر بدبوی یې کاوه، بل ویل وړل یې ډېر سخت و، بل ویل هېڅ مې نه خوښېدل چې دا خریته له ځان سره یوسم. استاد موسکا وکړه او ویل بچو زما د دې لوبې اصلي موخه همدا وه. ټول شاګردان په حیرانتیا استاد ته کتل. استاد دوام ورکړ دا د کچالو خلي ته بالکل د هغه کینې او نفرت په شان ده چې موږ یې د نورو په وړاندې په زړه کې ساتو. کله چې له چا بدمرغي او هغه کرکه په زړه کې وساتو په حقیقت کې لکه همدا خراب کچالو یې هر ځای له ځان سره ګرځو. ماشومان په ارامۍ او غور سره د استاد خبرې اورېدې. استاد ویل د کچالو بدبویي واسې یوه اونۍ تاسو وژلوه، خو که کینه او نفرت په زړه کې پاتې شي ښایي کلونه یا حتی ټول عمر له تاسو سره وي. وروسته استاد په ارام غږ ویل نو غوره ده چې خپل زړونه له کینې تش کړو او د خلکو د بدیو پر ځای د هغوی ښېګڼو ته فکر وکړو. کله چې زموږ زړه پاک وي ژوند هم راته سپک او ښکلی کېږي. په هغه ورځ شاګردانو له خپل استاد څخه یو ستر درس واخیست، داسې درس چې هیڅکله هیر نه کړ. ګرانو دوستانو که دا ښوونکې کیسه مو خوښه شوه حتما ویډیو لایک کړئ او د لا ډېرو ښکلو او روزنیزو کیسو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه د خبرتیا زنګ هم فعال کړئ څو هر کله چې نوې کیسه خپره شي تاسو لومړی کسان وئ چې هغه وینئ. تر بلې کیسې پورې